دا کور ژړاو په سر اخیستی او د وژل شوي کورنۍ خپلوان په ماتم ناست دي. د افغانستان په مرکز کابل ښار کې د یوې کورنۍ 7 تنه ووژل شول. دوی وایي چې وسلوالو کسانو آن د دغې کورنۍ ماشوم هم په ډزو ویشتی دی. دغه پیښه تېره شپه 2 بجې د کابل د کارتیسخی په جمال مینی سیمه کې شوې ده. به شمول رئیس فامیل و خانمش، یکی از مهماناشم که اینجا خانهشان بوده، اونا هم دمیجه شهید شدن. دیگه یک پسرش به نام علی جان و 2 تا طفلای دیگه که تقریبا حدود 7 نفر میشد، 3 سیاسر و 2 طفل و 2 مرد خانه که به شمول رئیس خانه بودن، 7 نفر شهید ساختن. پلار مور 2 ناوې چې د یوې د 9 میاشتو ماشوم په نس و او بله چې نن یې باید له خپل خاوند سره د زوکړې ورځ نمانځلې وه په دغه پیښه کې ووژل شول. تر اوسه د دغې پیښې اصلي لامل نه دی څرګند او دا هم معلومه نه ده چې وژونکي څو تنه ول. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي دوی د دغې پیښې په اړه څېړنې پیل کړي. یافته‌های پلیس کابل در این مورد یک موضوع از خصومت‌های خانوادگی بوده. قبلا فامیل هم دعوا داشتن با کسی برای یک زمین و یافته مایی است که این اتفاق که افتاده دیشب ناشی از این خصومت و دعوای قبلی باشه. په دې وروستیو کې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوي او هر وخت د وژنې، اختطاف او غلاو خبرونه خپریږي. خو د یوې کورنۍ د 7 تنو غړو د وژنې پیښه بېسارې ده. د کابل ښار اوسیدونکي په کابل ښار کې د جنایي جرمونو له پراختیا اندېښمن دي او له امنیتي او کشفي ارګانونو څخه د دغې پیښې د عاملینو نیول غواړي.